که د چا په مخ باندې رینکل وي، اوپن پورز وي، بلیک هډ وي، هایپر پیګمنټیشن وي، یا د هغې ټیکسچر خراب وي، د هغې دپاره یو زبردست برانډ درته ښیم، هغه دی ګلایکولیک اسید. یو خبره اول منځ کې یاده وساتئ، زمونږ چې څومره هم مونږ چې دلته څه شی ښیو هغه به سیف وي، او بله خبره هغه چرم د انډر 18 خلکو دپاره سیف نه وي. انډر 18 خلک په بالکل هغه برانډ نه یوز کوي. چې څومره خلک هم د 1300 کالو نه عمر د هغې کم دي، هغه به دا څیزونه نه یوز کوي. ګلایکولیک اسید چې کوم دی دا سیرم کې هم راځي او کریم هم د دې ملاویږي. د میل دپاره کله چې تاسو یو پروډکټ سٹارټ کوئ شروع کوئ، هغه چرم ډایرکټ های ډوز نه شروع کوئ. د سړو دپاره میل دپاره تاسو کولی شئ چې چین والا 10% چې کوم دی کې پرسنټیج وي 10% نه زیات تاسو مه یوز کوئ. د جینکو دپاره 3 نه والا تر 6% پورې دا تاسو یوز کولی شئ. د فیمیل دپاره 3 نه 6 پورې، او د هلکانو د سړیو دپاره د میل دپاره 6 نه 10 پورې دا تاسو یوز کولی شئ. دا مخصوصا په خپل مخ باندې یوز کوئ، رب کوئ هغې باندې، او هغه نه پس چې کله سحر پاڅئ دا فیس واش سره وینځئ. اوس تاسو وایئ چې فیس واش هم موږ ته وښایه، موږ چرم یو برانډ نه ښیو چې هغه مشهور کړو. فیس واش چې کوم ستاسو خوښوي هغه فیس واش تاسو یوز کولی شئ. صابون خو هم ټیک نه دی، نو دا مخصوصا ولې ښه دی؟ ولې چې دا سحر چې کله نور وي که نه، نو نور ته به دا بالکل هم نه ښایي. ټیک دی. او بله خبره چې د چا سکین داسې وي چې هغه اویلي نه وي، هغه کې تیل نه وي، هغه بالکل د هغه هر ټایم مخ وچ وي، نو هغه به هم نه یوز کوي. دا صرف د اویلي سکین لپاره دی چې د چا اویلي سکین وي، هغه پورز وي اوپن، هایپر پیګمنټیشن وي، هغه ته رینکل وي، ایکنی وي، نو هغه دا کریم او دا سیرم دا د دنیا هر ځای کې ملاویږي. دا تاسو سیفلی یوز کولی شئ. او که چرته تاسو ته اریټیشن و یا ډیر زیات سوځېدو، نو بیا یو ورځ پس یوز کوئ، خو دا سوځي نه، دا بالکل نورمل یو شی دی. د میل او فیمیل سیفلی استعمالولی شي رواني.